د خوست ولایت د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ورځې په سیمه کې د 20 میلیونو افغانیو په لګښت یو جامع جومات د یو پانګوال لخوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د حج او اوقاف ریاست مسؤلین د یاد جامع جومات د جوړېدو څخه خوښ دي او له تجارانو مننه کوي چې تل یې د خیر په کارونه کې ګډون کړی دی. دوی وایي پلان لري چې په هغو سیمو کې هم جوماتونه جوړ کړي چې خلک ورته اړتیا لري. دا مسجد چې ده په دې مسجد کې تقریبا باندې یا 200 روپۍ لګېدلې دي، یعنی 20 میلیونه روپۍ مصرف راغلی دي او په دې کې تقریبا 1200 نفر ظرفیت لري او دا مسجد په ډېر ښه ډیزاین او په ډېر ښه باندې جوړ ده. نو جومات کې انشاءالله الرحمن نور څه نه دی پاتې، جوړ ده برابر دی اوبوی طرفه او تشنبونه یې امام صاحب دپاره کوټه د جماعت امام دپاره کوټه، نو ټول ضرورتونه د مسجد پوره دي. خپله د جومات چردیوالي چې جوړه شوې ده دا په 1 جرب 4 بسمو کې جوړه شوې ده، تقریبا 1 جرب یې د موټر دپاره پارکینګ لري. د ورځې سیمې اوسیدونکي وایي دا سیمه له وړاندې جامع جومات ته اړتیا لرله او اوس له دې امله خوښ دي چې په خپله سیمه کې یو پراخ جومات جوړ شوی دی. دغه جومات ته دا وطن ویني، دا ځکه چې د کوم خلک دي دې غریبانو اړتیا ورته لرله، لرې برې وتله. د خدای پاک مو ته توفیق ورکړي، دا مې د خاص د خدای د رضا دپاره. په دغه مسجد باندې ډېر سخت خوشحاله یو د تجارانو څخه چې دلته یې سرمایه‌ګذاري کړې ده. هغه لمونځ کوونکي چې دوی لمونځونه د جمعې په ورځ نه ادا کول، یعنې جامع ته یې رسیدګي نه شول کولی، انشاءالله اوس کولی شي چې دوی دغه ځای ته راشي او لمونځونه په خپل وخت باندې اجرا کړي. خلک د اسلامي امارت له همکاریو څخه منندوی دي او وایي چې تل د خلکو دیني او ټولنیزو اړتیاو ته پاملرنه کړې ده. هغوی همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې د سړک خرابوالی دې هوار شي، ځکه له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. موږ الحمدلله اسلامي امارت نه خو بالکل 100% موږ راضي یو. خدای پاک د دای قیم او دایي مرته لري او بریاوي ته غوړي دي خدای تعالی نه. موږ خپل امارت ده او موږ اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې دې تقریبا څو قومونه دې سړک ته پراته دي چې خلک ډېر د جدي ستونزو سره مخامخ دي او مریضۍ دي، ګردونه دي او ډېر میټر سره کې ټکار شي او دا مو ډېر جدي غوښتنه ده چې موږ ته دا سړک جوړ کړی وه. د یادونې وړ ده چې دا جامع جومات په یو وخت کې د 1200 لمونځ کوونکو د ځای ظرفیت لري.